نو د جرګې فیصله د ټولو حالاتو په مد نظر نیولو کې د ټولو ملګرو په اتفاق سره دغه په اته بندونو کې دا فیصله شوې ده. اولنۍ خبره د شخړې ټول اطراف د جنگ او د هغوی مینوال بلنن څخه وروسته په یو بل باندې هیڅ قسم کار نه لري. دویم، پخوا چې کومې خبرې تیرې شوي دي یو بل ته به بخښنه کوي او په آینده کې به د نه تکرار تعهد کوي. دریم، ټول اطراف به هغه ویډیوګانې او عکسونه ښکته کوي چې پکې یو بل ته یې سپکاوی یا ښکنځل کړي. څلورم، هیڅ مینوال هیڅ مینوال یا ایډیټر د ټولو اطرافو یو بل ته د سپکاوي حق نه لري. د سرغړونې په صورت کې به یاد مینوال یا ایډیټر د خپل هوسټ یا ګفټر لخوا په جدي توګه پوهول کیږي او د هغه د نه منلو په صورت کې به یاد مینوال یا ایډیټر بلاک کیږي او د هغه څخه به د لایف په لایف کې د لا تعلقۍ اعلان کیږي چې ورور دا سړی نور له موږ سره نه دی چې هر طرف کې. هیڅ هوسټر دا حق نه لري چې ګفټران شخصي اجاره کړي. ګفټر یو آزاد انسان دی، د هغه خوښه ده چې هر چاته ګفټینګ کوي. هیڅوک حق نه لري چې ګفټران په دې باندې ټارګټ کړي چې د په مخالفت کې ولې پلی کوي. پیسې د ګفټر خپلې دي او د هغه خوښه ده چې هر چاته مینه ورکوي. شپږم، هیڅ ګفټر دا حق نه لري چې هوسټرانو ته بد کلمات استفاده کړي یا د هغوی سپکاوی په خپلو لایفونو کې وکړي. ګفټران او هوسټران به یو بل ته احترام متقابل باندې قایل وي. نه هوسټر او نه ګفټر دا حق لري چې په خپلو لایفونو کې په بدو الفاظو د یو بل نوم واخلي. که په ښو سره یو بل یادولی شي ډېره ښه خبره ده، که نشي کولی نو بیخي د یو بل نه یادوي. اووم، ټول اطراف به په افغان کمیونټۍ کې په شریکه دا کوښښ کوي چې له کنځلمارۍ څخه لاس واخلي او خپل مینوال وهڅوي چې د ښکنځلو پر ځای مینه خپره کړي. اتم، په اخر کې ټول اطراف به تعهد کوي چې د جرګې فیصله به له زړه څخه عملي کوي او یو بل ته به د تیرو شویو سپکاویو بخښنه غواړي. د جرګې له فیصلې وروسته که څوک بیا هم په قصدي ډول سره سرغړونه کوي نو د افغان کمیونټۍ د مشرانو، ګفټرانو، هوسټرانو له طرفه به یاد شخص، هغه که ګفټر وي، که هوسټر وي، که ایډیټر وي، که مینوال وي، د تل لپاره بلاک کیږي. دغه 9 بندونو کې دا فیصله د ملګرو وه، تاسو ته چې ما واوروله دغه 4 اشخاصو ملګرو دغه فیصله کړې ده او په آینده کې به د دغسې نورو عملونو یا د شخصي ښکنځلو یا دغه د مخنیوي دپاره دغه ملګرو دا فیصله کړې ده. اوس راځو په دې هغه باندې اول نوبت چې د جناب ولي الله ته ورکوو او د هغې نه وروسته بیا نور ملګرو ته چې دی په قرار نوبت ورکړو یوه دقیقه چې په دې باندې خپلې خبرې وکړي. یوه دقیقه د ټولو ورونو ته ورسېږي. الله دې وکړي روغ صحت او سعد مو تېري. اول خو زه د عزیزي ورور نه، بیا د انور صافین نه او بیا د کینګ خان او عمران توخي ورور نه ډېره مننه کوم چې دغسې مشرانو زموږ په سر باندې لاس دې ودرېده. موږ به بده ورځ او بد حتمني د کشرانو نه غلطي کېږي او چې داسې مشران زموږ په سر چې موږ ته لاره ښودنه ونه کړي او موږ ته سمه لاره ونه ښیي او غلطه راته غلطه معرفي نه کړي چې دا تاسو غلطه وکړه نو والله که موږ ښه ورځ وي. هر هغه انسان سره شیطان شته دی. زه ستاسو نه ډېره مننه کوم، ګل خبرې مو وکړې. الله مو همیش خوشحاله و آباده لره. ټیک ټاک ته موږ راغلي د ساعت تېرۍ او د ټایم پاسۍ دپاره، نه د یو بل د بې عزتۍ او د بې احترامۍ دپاره راغلي. ساعت تېرو چې وخاندو، ټوکه ټکاله وکړو. په مسافرۍ کې هر سړي زړه تنګي او ټرسټونه دي، هره بلای. خو موږ دغه ټیک ټاک موږ او تاسو خلک د ساعت تېرۍ دپاره استعمالوي، موږ او تاسو د کنځلو دپاره استعمالوو. په څه خاطر باندې نفرتونه او ټکېدل او خبرې پکې ډېرې دي. تا ویلې ما ویلې پکې دي. نو خدای دې وکړي چې موږ نه څوک خفه شوي نه یوازې اورېده. زه خو همیش درته دا خبره کوم چې زه د ټولو د خپو خاورې یم. کومه نیمه زیاته خبره شوي حتمني انسان دی خبره ترې کېږي نو بخشش به کوئ. الله مو خوشحاله لره. خدای دې وکړي تاسو موږ وبخئ او ستاسو مشرانو زه ډېره مننه کوم. همیش مو راته خدای ژوندي لره. حتمني چې 2 لوښي کړنګ وکړي نو شر او فساد او دغه پکې شور پکې راځي. او بیا زه ستاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو موږ ته خپلې غلطیانې مخې ته راولئ او خپل نیوکې راباندې کوئ. که تاسو نه وی نو زموږ به حال څه شي. مننه کوم. مننه دلته د خبرې د چا یعنې خدا ناصر د کم زیات خبرې نه دي ګوره ښه. بله هو جناب عزیز صاحب، جناب ایجی ورور، مهرباني ورور. یو ځل بیا سلامونه ټول انډیوالانو ته، د عزیزي صاحب، عمران توخي صاحب، کینګ خان او انور صافي صاحب ټولو مننه، ډېره شکریه چې په دې مسله کې تاسو راغلی او مطلب خپل رول هم ادا کړ.
او بشکه موږ ټول د هغه خبره انسانان یو غلطیان هر یو نه کېږي او څه چې مخکې سوي دي بس سوي دي هغه نور انشاءالله مخکې د الله خیر کوي او نور دغه داسې د کنزل یا هغسې کوم دی نه به دغه ډاډه او هغه په کار ده او انشاءالله همداسې به کېږي چې هغه ماحول او د ټیک ټاک یو ښه په هغه باندې چلېږي لیول باندې بس ما همدغه خبره وله بخیر سلامت اوسئ جبرو مننه ایجا ورور جناب مو ورور د وکیل صاحب د ګروپ د پنوندګۍ باندې مهرباني مایک ستاسو ده سلامونه او نیکې هیلې ټولو کتونکو ته عزیز صاحب او انور صافي صاحب MK ورور عمران ټوخی صاحب تاسو ټولو نه یوه نړۍ مننه چې هڅه مو کړې ده د افغانیت لپاره تر څو چې دغه کنزلماري پر ځای موږ او تاسو مینه خپره کړو نو طبعا غلطي به د هر چا نصیب وي نو موږ هم د همدغه شي طرفدار یو لبیک مو ویلی دی چې بعد له دې نه به انشاءالله زموږ له طرفه هم مینه خپرېږي انشاءالله او پخوانه یو بل ته بخښنه کوو بخښنه بالکل انسان به اشتباه کیږي نو د وکیل صاحب له طرفه وروره بس موږ به هم بخښنه غواړو وروره خطا که چیرې شوي کومه بې احترامي شوي دوستانو ته افغانانو ته په عموم کې جناب MK ورور مایک ستاسو دی بله خبره وکړم سلام به همه دوستایی که حضور داره اول که بسیار زحمت کشیده عزیزی صاحب توخی صاحب انور صافی صاحب کینگ خان همچنان از حوصله ایجی هم تشکری میکنم او لاندې چې څو دوستان راغلي دیونه هم مننه چې موږ ته ناست دي دلته پس ما هم دا یو پیشنهاد دی چې بس کوشش موږ وکړو چې دا څومره ګروپونه چې د کنځلو دي دا هم د من نه لاړ شي او ډېر ښه پیشنهاد دی بیا هم یو جهان مننه او څنګه چې تاسو ویلي گسترشتر صلوات میگیم الله دې تاسو ټول وبخي څوک چې غلطي کړې دي هر جانبه نور څه د ویلو څه نه لرم بس موفق اوسئ کامیاب اوسئ تاسو هم وروره بخښنه کوئ تاسو بالکل همداسې د موږ خو همدا ویلي چې الله دې وبخي که چا غلطي کړې کو موږ کړې کو هغې وکړي کو هر چا کړي خدای ته معافي وکړي مننه ژوندي اوسئ از طرف هم مزد میخوایم انور برو وروره که موږ نه هغه شوي د جرګې ملګرو هغه تاسو هم ټول وروره بخښنه کوئ خبره په همدغه ځای باندې الحمدلله پای ته ورسېده دا ملګري عزیزي صاحب میسیجونه کوي ټول لګیا دي چې دا د ګفټینګ آپشن خلاص که نو زما خو په وس کې نه دی نه ګفټینګ ورور دغه کوي نو ما سره آپشن نشته دې خاطر ما اول کې وویل چې دلته د ګفټینګ خبر نه دی ګوره دلته د خپل کمیټي خبرې ده د خپل فیوچر کمیټي چې ده لکه زمونږ استاد ورولي چې دا مهمه خبره ده ګوره او دلته چې کوم خلک ناس هغه مهمه خبره ده دلته د یو بل یعنی د ګفټینګ او د لیولو د هغه شیونه لطفا دا باندې موږ خان صاحب هغه مخکې په خبره کړې و نو ملګری دي خیر د خپه کیږي نه ان شاء الله هیڅ گپ نیست ما میگم تو تجربه کنور برو اینجا هدف خدای نخواسته نیست که ما کم بیایم تو کم بیایی یا ولی برادر کم بیایی جب نه یعنی بیادری ما به هر شکل که می باشه در سوشل میدیا هر کس همو هر رقمی که استفاده میکنه اما به شکل درستر باشه خوبه چون که ما بارها گفتیم این پلیتفرم فامیلیا هم استفاده میکنن کوشش ما می باشه که اگر هوستر می باشیم اگر گفتر اگر هر سپورتر هر چی که می باشه خواهش ما می از این مسئله کنزل و در گپارا خوب بسیار دور بان انشالله از بابا دیگه پر نباید دیده شود در کمیونیتی ما شما حتی کمی در هاستینگ و در بسیار گپای ما شما باید متوجه باشیم انشالله که دیگه مو اخلاق گفتم اخلاق تنها از این است که با یکی دیگه سلام بتیم باز بشینیم چند تا خنده و مذاق حرفای غلط نگویید این گپ هم بسیار مهم است خصوصا خواهش ما از هاسترها بین حیث یک بیادر ما خواهش میکنیم یعنی دیگه ما از کسی کده نمیتونه فقط خواهش من است که لطفا در حرفایتان متوجه باشید در گپتان در کردارتان در همه چیزتان متوجه به خاطر از باشه که بسیار مردم استفاده میکنن با خدا بسیاری وقت ما میخواستیم در لایو برم از خاطر از یک خنده یا مذاق به حدی بوده که ما جرأت کردن نتونستیم در لایو بیاییم
دیگه اینی که پا بسیار متوجه باشیم دیگه خدای نخواست دیگه به هیچ کدام مکم نمادیم. ما از تک شما، از نه تنها شما بلکه از کسایی که ویور هستن اینجا، از کل از طرف همگی من معذرت میخوایم. نه شما سینیور هستین من لحاظ دی تیک تاک دی پلتفرم. نه انور برو به خاطر از اینطور است یک دفعه می سیستم به حدی خراب شد که دیگه از کنترل برآمد. اما اینجا گناه ما شما ما است، متوجه باشی که یک گناه ما. الحمدلله می سیستم امیال برابر شد، بین مشکل ختم شد. انور با معذرت دیگه ما در وطن هستم، بفهمی که بعض وقت برق میره میه، اشتباهی من نیست، معذرت میخوایم از همه. نه مشکل نیست. سلامت دی اوسئ، ټول د ژوندي اوسئ. جناب توخی صاحب محترم که ته څه ویل غواړئ د جرګې مشران ملګري کوم د دواړه جناب هغه ایجینا ولی الله ورور نه مونه ام کې نه چې د روغې ته یې غاړه کېښودله. مننه د ټولو نه او خدای دې وکړي چې همداسې سوله د افغانانو په منځ کې اوسېږي او د بدبختۍ نه لاس واخلو. جناب کینګ خان رو خوشاله اوسئ. الله تعالی دې موږ تاسو همیشه دغسې د خوشحالي په هغه باندې سر راټول کړي. بس د ما یو خواهش ده که هغه چېرته پوره شو ام کې ورور نه، ای جې ورور نه، ولی الله ورور نه، دلته خلک ناست دي 14,000 نفر ناست دي، هغه ریکارډینګ یې کوي که یو څو کلمې تاسو خپل منځ کې یو دوه درې خبرې سره وکړئ نو دا به زم ډېر خوند وکړي د موږ لپاره، ځکه چې موږ ډېر زحمت باسره د کسافي صاحب د کازیزي ورور د کانور توخي صاحب د نو د موږ په خاطر باندې تاسو یو څو خبرې سره وکړئ چې بالکل دا کیسه کلیر شي چې په غړو کې شي نه. قربانم سم. والله ستاسو د کور وداني الله مو خوشاله لره. زه سره وسم خبرې کوم بیا هم کوم. الله د پاک دې دولم ډېر عمر ورکړي، الله هم د خوشاله آباد لري. ستاسو دې هم ډېر کور وداني واده اورېده چې د دوه کسان یو کس نه څوک خفه د هغه مونځ او دس نه قبلېږي. خدای ته ناراضه زمونږ ته نو اوس هم خوشاله یو، بیا هم خوشاله یو، عمره بس هم والله که بد ویو زمونږ ورونه دي، الله دې خوشاله لري، الله دې کامیاب لري. ای جې ورور او ام کې ورور دواړه مننه د تاسو ټول انډیوالانو چې تاسو دومره تکلیف یې ایستلی دی او بیا چې وایي یو دوه درې خبرې دوه نه څلور به وکړو، داسې خبره نه ده. الله دې تام خوشحاله لري، کامیاب اوسې، کامران اوسې، هر چېرته چې پوه شولې او بس دغه خبره ده چې همیشه کامیاب اوسې. امین امین ټول انشاءالله ټول. بار کوم مننه وي او دا مننه هم بیخي زیاته شي، بیا هم د ټول نه مننه. بس هر چېرته چې اوسي خوشحاله اوسئ. څنګه پښتو کې اوبه د یخې او ډوډۍ د ګرمه. قربان هم شم د ټولو مشرانو په اجازه باندې یو خبر کول غواړم. دا کم طرفین چې دي دغه نه یو عاجزانه درخواست چې کمی ویډیوګانې یا کم پوسټونه پراته دي نو هیله کوم د ټولو نه چې دا باید نور پاک شي، نور باید موږ تاسو مینې ته کار وکړو، نور موږ تاسو باید اتفاق اتحاد ته کار وکړو، نور د دې جنجالونو نه باید ځان وساتو. نو یو هیله ده چې دغه ویډیوګانې باید ټولې پاکې شي. ډیر ښه میسج دی. جناب مصطفی ورور اخرنۍ خبرې که تاسو کول غواړئ بیا به د لایف راغونډ. مننه بیا هم د تاسو ټولو ورونو ان شاء الله موږ به په همدغه هڅه کې یو چې او زه هم د وکیل صاحب د مینوال نه یوه نړۍ مننه کوم چې په دې کې لاس راکړو او د ویډیو په هکله څنګه چې کینګ خان ورور ویلي زه هم د وکیل صاحب مینوال نه مې دغه غوښتنه ده چې ورونو مثبت فکر کوئ او هغه څو منفي کړنې په ویډیوګانو کې چې خبرې شوې دي د هغو نه ډډه وکړئ، مخنیوی وکړئ او هیله مې دغه ده چې منفي ویډیوګانې پخوا چې څه پورته شوي دي هغه ټولې ښکته سي. ډېره مننه د ټولو نه. ټول هم الله آباد لره، خدای پاک هم مه خرابوه. ټول ملګري که هغه څوک دلته ناست دي او که هغه څوک بهر دي له دې لایف نه چې د هر یو نوم اخیستل به زه هم ډېر وخت واخلي خو د هر طرف نه که د ایجې ملګري دي، که د ایجې ورونه دي، که د ایجې دغه دي، که دغسې د ولي الله ملګري دي ورونه دي، که د ام کې دي ورونه دي ملګري دي انډیوالانې دي او که داسې نور بهرني زموږ نور افغانان ملګري دي حتی تر خبره ادنا کسه پورې او تر ټولو پورې تاسو ټول د الله پاک په اتحاد او اتفاق لري. دا جرګه په همدغه ځای باندې پای ته رسوو او آینده کې یو خبره کوم د خپل ملګرو ته وبخئ. څه ملګري چې موږ سره ناست وو که هغې ته رد بد ویل شوي هغې نه موږ خپله معافي غواړو. څوک چې موږ سره په براډ کې کېناستل
یا څومره چې زمونږ ملګري یو خو زمونږ د وجې یا هغې خپله څوک ټارګېټ شوي زه د هغې نه بخښنه غواړم نومونه یې نه اخلم ځکه ډېر زیات دي څوک رانه هېر نه شي د خانجي او اکرام لالا همداسې ټول جهنمي او د لوفر او د سپین ږیري دې ټولو نه زه بخښنه غواړم مننه ژوندي اوسئ په اتفاق اوسئ دا زمونږ میسیج دی هغې ام کې برو دیگه به عزت همه بلند میشه هیچ کس به عزت نمیشه خبره دا جوړه د دوه کسانو یوازې نه ده دا د ټول افغان کمیونټي جوړه ده د دې جوړې تر ادنان نیولې تر اعلی پورې او تر زمونږ هغه عنایت تر ملنګ جان وروره پورې تر انجیو یو اس ټولو پورې دا د ټولو جوړه د ټولو ژوندی اوسئ هنټر د ټول ملګري همدې ځای باندې همدا جرګه پای ته رسوو مننه ژوندی اوسئ خاص ریکوست از برادر ملنگ جان دارم که باید انشالله یک روز شود که بیاید لایو ما همراه مثل برادر ما هستم برادر ولی همه بشینه انشالله ما رو چی سپورت کنه؟ این سپورت کنه که